السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ النخیل مارکیټینګ. زه یم محمد زبیر او نن زه راغلی یم روډن انکلیو ته. عموما کوم سوسایټیانې چې زه تاسو ته ریکمنډ کوم، موږ تاسو ته درشي یو، نو هغه ته زه نصب زه ویزیټ ورکوم. تاسو ته چې څوک جوړوي ډیولپرز دي هغه هم درښیم، څه ډیولپمنټ روان دي په هغه باره کې هم تاسو ته ډیټیل درکوم. په ګراوند باندې ځم او کم چې د روډن انکلیو دی، نن موږ د روډن انکلیو په ایگزیکټیو بلاک کې ولاړ یو. دا مخامخ د دوی مشینري ده، تاسو وینئ. دا د دوی ایگزیکټیو بلاک دی، مین بولیورډ دی. په دې کې دا د دوی نوی افیس جوړیږي، دغه یې زوړ افیس چې دی، کیمرامین به ورته ونیسي، دا دی، دا یې زوړ افیس دی. نو دا د دوی مین بولیورډ دی. نو ډیولپمنټ هم دلته شروع دی، چونکې جمعه ده، جمعې د وجې اوس هم ډېره مشینري چې د هغه ولاړه ده. نو د روډن انکلیو چې څوک جوړوي ډیولپرز چې دي، هغه یو پی ډي ایل دی. یو پی ډي ایل هغه دی چې ګلبرګ یې جوړ کړی. نو هغه یو ډېر زورور ډیولپرز دی چې د دوی سره اټیچ دی. د دې پروجیکټ یو بل خاصیت دا دی چې د دوی کوم پلینر دی، ډیزاینر دی، هغه نیسپاک دی. نیسپاک انټرنیشنلی منلی یو اداره ده چې په هغه کې هغه په ټوله دنیا کې تقریبا د 40 زیات پروجیکټس کړي دي، په پاکستان کې هم او په نورو ملکو کې هم. نو یو دا ډېر زورور خلک سره یو سوي دي په دې پروجیکټ کې. نو څنګه چې تاسو وینئ ډیولپمنټ هم دغسې روان دی. او دلته چې دی په د ایگزیکټیو بلاک کې جاوا ډیم ورته وایي چې د هغه سره تقریبا د 2 کنال فارم هاوسونه دي. بیا ورسره یو کنال چې دی هغه د دوی مین په بلیورډ سره دی، په سټارټینګ کې چې څوک راننوځي د گیټ سره د دوی یو کنال دی، بیا 10 مرلې هم دی، د دوی ډي بلاک هم دلی دی او ورسره 2 مرلې ځایونه هم شته. نو د خیره اوس به موږ ځو. دا جامع مسجد دی، د مین انټرنس دی چې څوک راځي. دا خواته د دوی یو کنال بیچ دی، دې خواته د دوی مین هیډ افیس دی، هلته 2 مرلې دی، بیا 10 مرلې دی، بیا د 2 کناله دي. دا تاسو وینئ مشینري دلته هم شته، داسې کیمرامین به درته ونیسي. موږ چې اوس ولاړو هغه ځای دی، هلته د دوی مین افیس هلته شفټیږي، ډیولپمنټ هم سره روان دی. نو دا د روډن انکلیو ایگزیکټیو بلاک. جی ملګرو، زه ولاړ یم په جنرل بلاک کې د روډن انکلیو. دا انټرنس دی، تاسو چې ګورئ دا پراخ انټرنس لري. د جنرل بلاک کې خاصیت یې دا دی چې د جنرل بلاک څخه چې کوم رینګ روډ انټرچینج دی هغه 300 میټره باندې دی، بالکل دلته جوړیږي. جنرل بلاک یو انټرنس تقریبا د 10 په 300 میټره دی، او کوم چې د چکري انټرچینج انټرنس دی هغه د 10 تقریبا 500 میټره باندې دی. نو د رینګ روډ کم چې فایدې دي، هغه کم ملګري چې د پېښور رینګ روډ لیدلی دی، د لاهور رینګ روډ یې لیدلی، نو هغه تاسو ته مطلب هغه ډېر په اساني پوهېدی شي چې هلته ډیولپمنټ څونه دی، هلته د مځکې چې کومه ویلیو ده، د مځکې پرایسونه چې دي هغه څونه پورته سوي، خلکو ته څونه فایدې کړي دي، او دا کم روډ چې جوړ سو د دې سهولت هم دغه رقم ډېر و چې خلک یې مطلب د ډېر غټه لاره ډېر په اساني به یو ځای څخه تر بل ځای خلک ډېر په کم ټایم کې ورسول. هغه کم انټرنس چې اوس که رینګ روډ دلته جوړ شي، نو د دې ځای خلک چې کم به ځي مین اسلام آباد ته، هغه به کم سے کم چې وختي یې نیمه ګنټه، 1 ګنټه، 2 ګنټې اخیستې، هغه به 15 منټه سې ونیسي تر 20 منټه به مین اسلام آباد ایرپورټ ته او مین اسلام آباد کم بلاکونه دي هغو ته به انټرنس کوي. نو د رینګ روډ د دې سوسایټي د بل فایده د رینګ روډ هم دی چې د دې د وجې به هم دلته چې کم پرایسونه دي دا به ډېر زیات راپورته سي، او دا رینګ روډ به چې کم انویسټران دلته مځکې اخلي هغو ته به ډېرې فایده وکړي. یو خو به د لارې سهولت ورته اسانه شي چې دوی به مین اسلام آباد ته ډېر په اسانۍ تللی سي. دوم به دا چې دوی ته به دا د کوم دوی چې کم مځکې دي، ولې دا رینګ روډ چې دا دی هغه یو کمرشل هب دی، دی چې راسي نو اټومیټیکلی چې چیرې انټرچینج دی هغه سره د کاروبار هم راځي، هلته مارکیټونه هم راځي، نو هلته د مځکې کوم ریټونه وي هغه راپورته سي. زه ولاړ یم نن، زه اوس ولاړ یم خساله ډیم سره. دا خساله ډیم دی او دا دوی د ګورنمنټ آف پاکستان سره د 100 کالو په لیز اخیستی دی. نو دلته دوی چې 4 کناله فارم هاوسونه ورکړي دي هغه بالکل مخامخ ورکړي دي په دا شینوالي کې.
نو دوی چې کوم هغه ډیزاین کړی ده هغه دا داسې ډیزاین کړی چې دلته به د یو شیشې برج ورته جوړوي چې کم خلک د 4 کناله والا مطلب کم فارم هاوسونه چې د 4 کنال نو د هغو دپاره به هم یو داسې اسانته لاره جوړه سي یو ښایسته لاره به جوړه سي. بیا دلته دوی مخته پلین لري د 7 سټار هوټلو پلین لري د فوډ سټریټ پلین لري دغسې د هوټلانو پلین لري. نو دا ایریا چې ده دا دوی د نسپاک چې دی دا ډېره په ښه طریقه ډیزاین کړې ده چې کم د نیچرل فلو سي ده تاسې چې وینئ دا ګرینري ده دا به دوی نه خرابوي. په دغه کې دوی یو ډیزاین ورته جوړوي چې دا کم شو وي چې مخامخ کم ګرینري ده کم ویو ده دا خرابه نه سي او فارم هاوسونه دې په یو ترتیب جوړ سي او کم خلک چې د فارم هاوسو مالکان دي یا څوک دلته په د دوی په د کم چې جنرال بلاک دی څوک ځایونه اخلي نو هغو دپاره به یو ښه سهولت وي یو اسانتیا وي او دا د ډیم څخه هم فایدې اخلي او ورسره د ویو څخه هم فایدې اخلي او دا د کم د ډیزاین یې داسې دی چې د ځمکې دی دغه به هم ریټونه دغه یې راپورته کیږي او په یو ترتیب به جوړوي نو مخته چې کم انویسټران دي هغه څوک انویسټمنټ کوي هغو ته به بیا دا شی ضرور پیدا کوي. نو تاسې وینئ دا د دوی مین جنرال بلاک کې او خساله ډیم یې دا دی. نو ملګرو د النخیل مارکیټینګ همیشه کوشش دا وي چې کم سوسایټي تاسو ته زه در وښیم نو د هغه په ګراوند ورسم د هغه رښتیا یې کم رښتیا یې کم حقیقت یې هغه زه ستاسو ته مخامخ کړم. نو دغسې زه روډن انکلیف ته رالم ګرمي هم ډېره ده او له خیره تاسو ته به انشاءالله تاسو به د زما په ډیټیل باندې سر خلاصوئ او دا حقیقتا هم دا سوسایټي یو ډېره ښه سباون لري یو ډېر ښه فیوچر لري د هر انویسټر لپاره دلته ریټونه دي ډېر مناسبه ریټونه دي. څه وخت چې دا سوسایټي جوړه سوه په تقریبا 2020 کې جوړه سوه مطلب سټارټ سوه نو اوس یې 3 وارې د دې پرایسونه چې ده هغه زیات سول. اوس چې کم پرایس چلیږي هغه د 15 مرلې 15 لکه 15 زره چلیږي کم چې اډوانس دی هغه 3 لکه 15 زره دی او انسټالمنټ یې تقریبا د میاشتې 22,915 یا داسې چلیږي نو ډېر مناسبه ریټ دی. اوس هم داسې څنګه رینګ روډ باندې کار شروع سي اټومیټیکلی دا ریټ چې دی دا جمپ وي دا ځي مخته نو بیا دا ریټ نه نو دا رقم یو ډېر مناسبه ریټونه دي. دغه رقم ستا 10 مرلې هم داسې مطلب ارزانه ده داسې ستا یو کنال کې مطلب اوس یې ټیم دی چې څوک انویسټمنټ وکړي نو د خیره چې څونه دلته ډیولپمنټ کیږي څونه د رینګ روډ کار شروع کیږي نو دا ریټ به یو دم جمپ وي نو د دې څخه به چې هر انویسټر چې انویسټمنټ کړي هغه ته به فایده کوي. اخر کې زموږ د فیسبوک پیج دی د داسې ویډیوګانو دپاره د مختلف سوسایټیانو د هغو دپاره زموږ فیسبوک پیج لایک کوئ شیر یې کوئ او زموږ یوټیوب چینل دی د النخیل مارکیټینګ په نامه هغه سبسکرایب کوئ هغه لایک کوئ نو انشاءالله تاسو به دغه رقم ویډیوز موږ جوړوو.